الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. شپږم سپاره ده سورة النساء او یو سلسلور او یم نمبر آیت دی. مخکینو آیاتونو کې الله جل شانه فرمایل چې څوک د الله د بندګۍ نه شرم وکي او تکبر وکي او د الله عبادت نه کوي، د دین تکبر کوي، الله به دا خلق دا به په آخرت کې دا راجمع شي. او چې کوم نیک کسان دی ایمان راوړی دی، نیک عملونه کړي، الله به دې ته پوره پوره اجرونه ورکړي او خپل فضل به وقتن په وقتن د دې لپاره زیاتوي. او د کوم کسانو چې شرم کړی دی، تکبر کړی دی، الله به دوی ته دردناک عذاب ورکړي. د دې خلکو بیا نه څوک امدادي وي نه به څوک مددګار وي. نو اوس دلته په دې آیت کې الله جل شانه عام مسلمانانو ته د اسلام ترغیب ورکړي چې یا ایها الناس، اے خلکو، قد جاءکم پتحقیق سره راغلی تاسو ته برهان دلیل من ربکم، ستاسو د رب د طرف. برهان نه څه مراد دی؟ نو امام مجاهد رحمه الله وی برهان نه مراد دلته هغه حجت او دلیل دی، او یا د برهان نه مراد د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ذات مبارکه دی چې دا نبی علیه الصلاۃ والسلام ستاسو د پاره دا دلیل دی. او یا د برهان نه مراد قرآن دی، دا قرآن تاسو ته راغلی دی. د کوم ځای نه راغلی؟ من ربکم، ستاسو د رب د طرف نه. او وانزلنا، موږ نازل کړی دی الیکم تاسو ته نورا مبینا، رڼا ښکارا. نو نور نه مراد هم دلته سره دا قرآن دی. نو فاما الذین، پس هر چې هغه کسان دي آمنو دوی ایمان راوړی بالله په الله باندې، واعتصموا به، او دوی منګولې لګولې دي د الله په دې دین باندې، او یا په قرآن باندې. یعنی قرآن د دې سره تعلق دا قائم کړی دی. او قرآن کې چې څه احکامات دای په خپل ژوند کې دا راوستلي دي، یعنی قرآن سره نسبت او تعلق دا قائم کړی دی. نو فسيدخلهم في رحمت منه، بس زرد چې الله به داخل کې دوی لره په خپل رحمت کې. رحمت نه مراد ثواب دی، الله به دوی له ثواب ورکړي. او یا د رحمت نه مراد جنت دی، الله به دې خلکو له جنت ورکړي. وفضل، او ففضل کې فضل نه مراد کم ثواب ورکړي، هغه کې به الله زیادت وکړي. ويهديهم، او الله به رهنمایي وکړي دوی ته الیه خپل طرف ته، صراط مستقیمه، د هغه لارې برابرې. خو شرط ولدا دی چې ایمان راوړی په الله باندې، او بل دا چې په قرآن باندې مضبوطی منګولې چې د لګولي، د قرآن سره تعلق قائم کړي. حضرات صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم اجمعین د قرآن د نزول نمخ کې د نبی علیه الصلاۃ والسلام د بعثت نمخ کې د اغوی څنګه حالات، او بیا چې کله قرآن راغی او د قرآن سره د خلکو خپل نسبت قائم کو، به څنګه حالات مخ کې داسې حالات د دې خلکو چې په معمولی شیزونو باندې با دوی په کلونو باندې دا جنگونه کول. یو جنگ بعاث دا تیر شوی دی 120 کال. دا د یوې قلا نوم په هغې باندې د دوی دا جنګ و، او چې کوم سړی به بوډا شو مړ کېده به نو خپلو بچو ته به وصیت وکړو
کو تاسو په جنگ کې حصہ نه اخلئ نو بس زما په میراث کې به تاسو ته بیا حصہ دا نه میلاوي دې جنگ کې به تاسو حصہ اخلئ په دې طریقه باندې خو د قرآن سره د دې خلکو نسبت او تعلق رالی مخکې د قرآن دا غینه مخکې بالکل فس خلقو او بیا چې قرآن سره نسبت او تعلق قائم کو نو بیا چې دوی اوچت خلق وګرځیدل ځکه نبی علیه الصلاۃ والسلام وایي زما د صحابه مثال فشان د ستورو دی او کم یو پسم چې تاسو اقتدا وکئ نو سم لار دا به بیا مومي او دا په هر وخت کې چې قرآن سره چا تعلق دا کړی الله ویرا ډیر زیات عزتونه ورکړي الله دا خلق دا اوچت کړي خو چې چا قرآن ته شا کړی دا او د قرآن سره نسبت او تعلق نه دی قائم کړي دا خلق ډیر لاندې چې دا تللی نو الله هم دلته وایي که رهنمایي غواړي چې زما په نیغه لار باندې روان شي نو په دې قرآن باندې څه وکړه منګولې ولګوه الله به په خپل رحمت کې به الله وایي زه داخل کم او دا شان د نیغې لارې طرف ته به ستا رهنمایي دا وکړم یا ایها الناس ای خلقو قد جاءکم برهان پتاکی سره راغلی دی تاسو ته دلیل من ربکم ستاسو درب د طرفنا وانزلنا الیکم او مونږه نازل کړی دی تاسو ته نورا مبینا رڼا ښکارا فاما الذین پسان چې هغه کسان دي آمنو دوی ایمان راوړی بالله فالله باندې واعتصموا او دوی منګولې لګولې دي به یعنی په قرآن باندې یا به د الله په دې رسۍ باندې پس يدخلهم پس زردا چې الله با داخل کی دوی لرا فی رحمت پاغ رحمت کی منه د خپل طرفنا وفضل او په فضل کی یعنی زیادت د ثواب ته مراد دی الله ولا زیاته بدلا داور کی ويهديهم اور نبایبو کی دوی تا الیه خپل طرف تا صراط مستقیما دا غلاری برابری یا ایها الناس ای خلقو قد جاءکم فتحقیق سرا راغلی تاسو ته برهان دلیل من ربکم ستاسو درب د طرفنا وانزلنا امونگا نازل کړی دی الیکم تاسو ته نور مبینا اگر رڼا ښکارا فاما الذین پس هر چی اغا کسان دی آمنو دوی ایمان راوړی بالله فالله باندې واعتصموا به او دوی مضبوطی منګولې لګولې دي په دې قرآن باندې یا د الله په دې دین باندې د الله په رسۍ باندې پس يدخلهم پس زردا چې الله با داخل کی دوی لرا فی رحمت په رحمت کی منه د خپل طرفنا وفضل او فضل کی ويهديهم اور رهنمائی بو کی دوی تا الیه خپل طرف تا صراط مستقیما دغا لاری برابری واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اللہ سمل سمار پریوانی فرفر دا عمل کول توفیق رکی اللہ دا قرآن سرا زمان نسبت او تعلق چی دا قائم کی اللہ زمان من محبت دا قرآن سرا چی دا اغفیدا کی اللہ تاسنگ دا صحابو اغا جون پا دی قرآن سر بدل کرو اے اللہ زمان دا جون چی اغا هم بدل کی اللہ زمان دا جون دا دی قرآن سر چی اغا بدل کی او اللہ دا قرآن زمان دا پار سفارشی وگرزی اللہ کم سخت اسپار روان دی اللہ دا زمان مددگار او زمان سفارشی چی اغا وگرزی و دا سخت زینو کی اللہ دا زمان بکار چی اغا راولی وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ وصحبہ